بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. د میدان وردګو ملي راډیو قدرمنو اوریدونکو، د ورځې لنډو او مهمو خبرونو ته مو زه همت الله جلیلي هرکلی کوم. د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ دراني بازار کې د یوه ترکي خیریه بنسټ په ملاتړ د 15 میلیونه افغانیو په ارزښت د یو باب جامع جومات د جوړولو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. دغه جامع جومات چې ځمکه یې د ولسونو په چنده د 3 میلیونه افغانیو په ارزښت اخیستل شوې وه، د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی په حکم په 2 پوړونو کې جوړیږي چې پر یو وخت به د 1000 تنه لمونځ کوونکو ظرفیت ولري. د اوبو او انرژۍ وزارت وایي د غزني ولایت په قرهباغ ولسوالۍ کې د 2 میلیونه او 800 زره افغانیو په ارزښت د زردالو بند جیو تخنیک سروې پیل شوه. د دې وزارت په وینا د یاد بند سروې به د 3 میاشتو په موده کې بشپړه او له هغې وروسته به یې عملي چارې پیل شي. د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس وایي د سالنګ لویه لار د تونل په داخل کې د کانکریټ او قیر اچونې له کبله د تلې له 28 نیټې څخه د لړم میاشتې تر 6 نیټې پورې د 10 کاري ورځو لپاره د هر ډول وسایطو پر مخ په بشپړه توګه تړل کیږي. د ښاغلي حق شناس په وینا هیوادوال کولی شي په دې موده کې د بدیل مسیر دوشي بامیان له لارې تګ راتګ وکړي. په یوه تازه داوطلبۍ کې له پنجشیر ولایت څخه 8628 قیراته استخراج شوي زمرود د څه باندې 415 زره امریکایي ډالرو په بیه پر ملي سوداګرو وپلورل شول. د پنجشیر ولایت د رسنیو دفتر وایي د دې ولایت د والي حافظ محمد آغا حکیم په هڅو نږدې 100 تنو د قیمتي ډبرو په ځانګړي ډول زمرودو تجارت ته مخه کړې ده. او د وینزویلا په سویل الکایاو ښار کې د سرو زرو د یو کان د نړېدو له امله 14 کان کیندونکو ژوند بایللی. رویټرز خبري اژانس د وینزویلایي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې دغه پیښه تېره ورځ دوشنبه د تلې 21 د شدیدو بارانونو له امله رامنځته شوې ده. لنډ او مهم خبرونه مو همدومره وو. له ملتیا مو مننه.